السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ تر خیاس خیرت دی. دا چپلک خو مې راته لږ رنګ کنو دغه رنګ خو به لرې سنې تورې نه کې راته رقم رنګ چې وغواړې چلن څه حال دی حاجي؟ طبیعت دې څنګه دی؟ کار روزګار څنګه دی؟ نشته ولاکې شی نه ولاکې ګوره خپل په ځان نه دی اخیستی هغه څنګه؟ دلته به زه کښېنم اجازه ده؟ سر دې خلاص چای خو دې م خلاص کړی چای م نشته چای درته راوړم تاسو پیسې شته سره؟ لسی به پیدا کړو سره سره د چایو پیسې شته؟ یو لسی باندې چای کېږي؟ په شلو به وروره په 30 ملي په څنګه په 150 چای کېږي او تا سره لسی دی ازباس در لسی دی د شلو به بیا قرضدار یې خیر دا چای به اوس کړو نو تا څه ویل چې کار روزګار کم دی؟ کار روزګار کم دی وروره زما خپله په هلمند کې یو پله شهیدان وسوښت هلمند کې؟ هلمند کې 3 څلور 5 کاله تېر شه اوله وروره دلته چې رالو د ماما زوی مې وویل بیا نو په شپږ لکه په 2 لکه روپۍ کوزدک به ځان ته وکړم دغه لږ دغه وینې دغه یتیم دی دا یتیم دا څه کېږي؟ دا مې زوی دی یتیم دی او زوی دی دی؟ څنګه یتیم دی او زوی دی دی؟ مړ یې مړ شوی دی ښه یسیر دی ته اوس ښځه نه لرې؟ اوس ښځه نه لري ښه ته راشه که نه بچول ته راشه دلته کښېنې دلته کښېنه دا خو مایوب هم دی دا خپې لنډې دي ستړی مه سې جوړ په خیر ماشاءالله ښه دی څه خوش چهره دی پهلوانه ته څنګه یې ته بیخي شکر جوړ یې چپلقې خو دې نسته چپلقې دې څه کړي چپلقې نسته تا څه وایې خیر الله به هر څه وکړي توکل پر الله نو الله به هر څه برابر کړي نو زموږ او ستاسو ټول امید او آرزو هم دا ده چې الله مو دې ملک کې صلح راولي دغه ورور وژنه او دغه وینه تویېدنه هر څه خدای بند کړي نه ده همداسې پهلوانه اوس به ته هغه ټایم کې خپل هلمند کې بېغمه به مکتب ته تلې څنګه دلته خو مکتب هم نه وی کابل کې یاره نسي ویلی څو ماشومان دي دي زما د وروره شپږ ودانې مړه شوي دي 3 دانې اوس ژوندي دي په څه شي کې مړه شوي په بمبار کې بمبار کې استغفر الله خلک ویني د پښه چې دا شتې ورته تر دیواله لاندې شو د پښه ما دې خواته راکش کې دا بمبار کې شوی ده ماشومان د څو کلن بس تاسې 3 کاله 4 کاله 5 کاله مېرمن دې بمبار کې شهیده شوې هلمند کومه ولسوالۍ کې سنګین کې دا په کم کال کې دا شپږ کاله 7 کاله کې دغه د کور سمبالښت خو بغیر د مېرمنې به ډېر سخت نه وي درته ګوره چې مېرمن نه وي قسم په خدای که د کور نه خوند کوي قسم مې درته راته راځي بنا دیوالو ته باره ګوره نو باره خوند کوي ته ماته وایه دا د ماشومانو د صفایي او دغه دا څنګه ترتیب دی زه خپله کوم د هر څه ته خپله کوې هر څه د تا یادېږي چې مور دې شهیده شوې وه څو کلن وې په زوره خبرې وکړه د هغه لرې کړه څو کلن وې شپږ کلن 7 کلن اوس خو هم کله کله فکر سوچ کوې ذهن ته به دې راځي ولې نه راځي درد لري که نه هره ورځ ورته ژاړې چې کله مور در په یادې شي خیر هغه شهیده ده جنت کې به انشاءالله الله دې موږ تاسو بیا به هلته سره ملاقات کړو یو غټ امید او ارزو خو همدا شته که نه دوستانو واقعا سړی خفه شي که نه هر سړی د خپل د ګریوان کې سوچ فکر وکړي د دې سړي مېرمن د دې سړي مېرمن 3 بچي دا د خاورو لاندې او د دې هلک تاسو دا پښه وکته دا پښه یې وایي چې دیوار لاندې وما راکاکلې ده او دی په هغه حال کې دی وایي قسم په خدای چې مور مې هر وخت یادې شي څه شی درځي په یاد راځي ژړا نه راځي بس دغه هر یو سره چې کینې دنیا غمونه زړونو کې دي دوره څومره پیدا کوي چې دا ته وایې څه غریبي دې پرېږدي چې ډېر پیدا کړم سل یو نیم سل 200 قسم په خدای که به پیدا کړم د ده نه به اضافه نه ټوله ډوډۍ رانیسي په دې ټولو بیا ډوډۍ رانیسي اختر کې دې کالي کړي وو په همدې کالو کې د اختر هم تېر شو دا پالش نور به خبرې نه کوو ورکه بس موږ هم دومره د ټینګې نه یو بیا به مو سترګو
دی په دومره غمونو کې خاندي او موږ خو زړه نه الله خبر دی. خیر په هر صورت کاکا موږ هېڅ هم نه وایو نه څه کولی شي پوه شو. دغه 2000 افغانۍ زه درکوم او په ده باندې به ځان ته یو بوجۍ وړه یوسي. صحیح ده او دا دومره شی نه دی بس دا هر څه هغه خدای کوي او دا خو به د 2 ورځې 3 ورځې که نه موږ هم دا وسته فقط هغه رب ته به دعا کوو وزر به ورته وکړو ژړا به وکړو چې زموږ په دې ملت باندې نور رحم څنګه دا به زه به ځان سره بوځم هلته به ورته یو جوړ چپلکې هم واخلم او که جامې وې جامې هم پیدا کړې به هم ورته وم. صحیح ده نور څه وینا خو نه لرې. چې په هر رنګي بوټ لاس دی ښه هغه درته زه اخلم. صحیح ده دوستانو د دغه هلک حالات تاسو کتل دا زموږ او ستاسو د دې جنګونو ثمره ده چې مور شهیده شي د فامیل غړي یا اعضا شهیدان شي فقط دی پاتې دیم د لوټو لاندې او هغه بیا په دغه حال د ده آینده وایه. ښه بوټان خو ما واخیستل دلته جامې نه پیدا کړي جامو به زه پیسې ورکړم دغه بچی واخله ښه په 500 روپۍ د ده باندې به ځان ته جامې وهلې. صحیح ده نو خو به انشاءالله خوشحاله یې بیخي ځان لاسته